الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه. الحمد لله چې کتاب ریاض صالحین کې اوم کتاب ته ورسېدو او 143 نمبر باب دی. په دې کتاب کې او په دې نه اخوا به یو څو بابونو کې دا مسائل ذکر کېږي چې د مریض تپوس کول و تشیع المیت والصلاة علیه او د مړي سره ملګرتوب کول، د هغې سره تلل او په هغې باندې مونځ کول، د هغې ټولې طریقې کیفیت دا بیانېږي. وحضور دفنه والمکث عند قبره بعد دفنه او د هغې د ښخېدلو په قبر کې هغې وخت ته حاضرېدل او د ښخېدلو نه بعد د هغې د قبر سره لږ پاتې کېدل او ایسارېدل. دا مسائل به ذکر کېږي. په دې کې 143 باب دی، باب عیادة المریض. باب دی په باره د دې کې چې د مریض تپوس کول. عیاده لفظ چې دی د دې معنی ده زیارت کول، ملاقات کول د مریض. یا عیاده دا لفظ دا اخیستل شوی دی د عود نه. عود معنی دا چې مقصد پکې دا پروت دی بار بار د مریض تپوس کول. چم گاونډ کې، خپلوانو کې، د جماعت په خلکو کې، ملګرو انډیوالانو کې، معامو مؤمنانو مسلمانانو کې څوک مریض شي نو د یو ځل تپوس باندې به اکتفا دا نه به شي کېدلی. یعنی بار بار د هغې د مرض تپوس کول او هغې ته تسلي ورکول. دې باره کې دا باب دی چې مریض تپوس کول. اول نمبر حدیث دی عن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال. براء بن عازب رضی الله عنهما روایت دا وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، منگ تا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کردی بعیادت المریض، د مریض په تپوس کول باندې. یعنی حکم دا سره پاره کی حکم افاده د وجوب ورکوي چې دا خبر لازم ده، دا به خامخا کوئ چې تاسو به څه کوئ د مریض تپوس. و اتباع الجنازه او د جنازې او د مړي پسې روانېدل چې تاسو به کله مؤمن مسلمان وفات شي د هغې جنازې سره به تاسو ځئ او د هغې باندې به مونځ کوئ، د هغې ښخېدل، د هغې تعزیه دا به تاسو کوئ. و تشمیت العاطس او پرنجي والا ته جواب ورکول، هغې ته دا دعا کول چې یرحمک الله. دې باندې الله پیغمبر موږ ته حکم کړی دی. و ابرار المقسم او قسم پوره کول، پوروالی د قسم کول. یعنی پوروالی د قسم ابرار المقسم معنی دا د مقصد دا دی تا ته یو ورور مسلمان داسې یو قسم وکړو چې هغه تا سره تړلی دی، تا هغه کولی شي او جایز کار دی، نو ته به هغه کې، ته به د هغې قسم پوره کې. تا ته یو څوک ووایي چې زما د قسمي چې ته به د ما سره ډوډۍ خورې، هغې قسم وکړو که ونه خورې حانش شو نو ته به د هغې سره ډوډۍ خورې. زما د قسمي چې ته به ما سره کښېنې، دا تا پسې تړاو ساتي نو ته به د هغې سره کښېنې. زما د قسمي چې دا پلانکې 1000 روپۍ قرض دی او ستا وس کېږي تا سره شته دی، دا به ته ورکې، دا وکړه. یعنې هغې سره د قسم پوره کولو کې مرسته وکړه او پوروالی وکړه. ناجایز عمل باندې قسم وکړي ستا د وس نه بره ده او تا سره تړاو ساتي، په تا داسې عمل نه چې تا سره تړاو ساتي او ستا د وس نه بره ده، یو ناروا عمل دی، نو که هغې کې ونه کړي پروا نه کړي، هغې کې به نه کړي ناروا عمل باندې. و نصر المظلوم او د الله پیغمبر موږ ته دا حکم کړی دی چې مدد کول، کومک کول د مظلوم. چا باندې ظلم کېږي د هغې به څه کې، مؤمن مسلمان باندې ظلم کېږي د هغې به مدد کې. او بل دا چې و اجابت الداعي او قبلول د دغه شان ته هغه کس چې هغه تا ته دعوت درکړي د هغې هغه دعوت قبلول. تا ته ولیمې ته دعوت درکړي، واده روټۍ، یا دغه شان ته بل یو پروګرام ته دعوت درکړي نو دا به مؤمن مسلمان څه کوي، دا به قبلوي. او بل دا چې و افشاء السلام او خورول د سلام.
الله پیغمبر مونږ ته حکم کړی سلام عام کړي دغه عادات او رسومات چې کوم ماحول کې د چاپیریال کې ختمول پکار دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا په معاشره کې عام کړي د مسلمان د خلینو په اول ملاقات کې یو ځای ته ورتللو کې هغه به کلمه د سلام دا به دا غینه وزي دا بل روایت ته وعن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حق المسلم علی المسلم خمس د مسلمان په مسلمان باندې 5 حقونه دي د مسلمان دا 5 حقونه دي رد السلام سلام جواب ورکول چا درمای سلام واچو پتاي دا حق ثابت شو چې ته به هغه سلام څه کې جواب ورکې وعیادت المریض د مریض ته پوس کول بابم د دې باره کې دی د مریض پوښتنه کول چم گاوند کې مسلمان مریض دی بل مسلمان مداغه ته پوس کوي واتباع الجنائز جنازو امر بس روانېدل چې هغه باندې منځو کې واخه خړې شي و اجابه الدعوه او دعوت قبلول چا دعوت درکو قبول قبلې وتشميت العاطس او پرنجي کوونکی ته جواب ورکول چې يرحمك الله خو په دې شرط چې هغه الحمدلله دا وي یعنی ټول روایتونه دا معلومیږي چې ډیر حقوق د مسلمانانو خو یو حق څه هغه دار چې مسلمان مؤمن دا به د مسلمان د مرض هغه به تاسو کې بل روایت کې راځي دی باب کې نشته جابر بن عبد الله رضی الله عنه ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او روایت امام احمد ابن حبان وغيرها نورو محدثین دار نقل کړی دی الله پیغمبر وایي چې من عاد مريضا سوچ دی مریض ته پوس کې څومره ناشنا اجر د مریض ته پوس ته څوک لاړ شي او د بیمار ته پوس کوي لم يزل يخوض في الرحمه دا چې یعنی د کور نه اراده وکي او پاتېږي او روان شي یو مریض هغه دغه شانته یو کور کې دی بیٹک کې دی او ته د مریض ته پوس ته روان شي لم يزل يخوض في الرحمه بس دا همیشه د الله پر رحمت او دعاګانو د ملائکه په دعاګانو کې دی او د الله پر رحمتونو کې دی دا لم يزل همیشه دی حتی یجلس تر دې چې لاړ شي مریض سره کینی هغه د دعاګانې وکي دا هغه ته پوښتنه کی بعد د الله د هغه رحمتونو کې دی فاذا جلس اغتمس فيها کله چې د مریض سره کیناستو هغه ته دعا کوي هغه ته څنګه او دا هغه سره خبره اترې کوي چې کیناستو بعد الله پر رحمت کې دی په واله او په ډوبش د الله پر رحمت کې دی غپی والی او د الله پر رحمت کې دا ډوب شکیان دا د مریض ته پوس دا ور عادي خبره نه ده دا چې وړو کې عبادت نه دا ډېر عظیم عبادت ته الا به پته ولګي چې تکل لار شي الله تعالی شان ته مخامخ خو دې او تاسو حساب کتاب شروع کی او استاد یو کالو عبادت نه قبلې خو دې یو مریض ته پوس تا کړي بس ټول ګناهونه به تاسو معاف کی او ډایرکټ ته جنت ته ځه ملائکه د جنت ته بوزي یو عمل به داسې وي چې هغه به دغه شان ته پاغي باندې رب العالمین ته ډیر خوشاله شوی او ډیر راضي شوی دا یو رحمت کې واقع نه شوی ته په رحمتونو کې روانه د الله پر رحمتونو او پیرزونو او فضلونو او برکاتو کې روانه الته ذکر ته الله پر رحمت کې ټول بدن ستاډو شو غوبې د بکی والی دا دومره اوچت عبادت ته مده مریض ته پوسټ دا لازم دی باید دا جوړ موږ تاسو د نیکو اعمال لپاره غنیمت وګڼو ولله موږ تاسو د خسته اعمالو توفیق راکړي ولله قبول کړي صلی الله علیه نبینا محمد